وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. څنګه کولی شو چې دغه شانې خراب آی ډي جوړه کړو. ټول ناول به دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسې سیم کارت ته یو کوډ راشي د هغه کم نمبر باندې چې آی ډي جوړه کړي. بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ ګیټ کوډ باندې. نو ستاسې سیم کارت ته به یو 6 نمبري کوډ راشي. هغه کوډ به په دغه ځای کې ورکړئ، هغه 6 نمبري کوډ. زه اوس دغه کوډ دغه ځای کې ورکړم. بیا به کنفرم باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا به دغلته یو پاسورډ ورکړئ. هر یو پاسورډ چې ستاسو خوښ وو هغه پاسورډ به ورکړئ. زه دغه پاسورډ ورکوم. بیا به په سیف چینجز باندې کلیک وکړئ. بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. بیا به راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. بیا به دغلته اول کې به خپل زوړ پاسورډ او په دوهم او دریم کې به خپل نوی پاسورډ ورکړئ. زه اوس دغسې کې پاسورډ ورکوم. په اولني کې زوړ پاسورډ او په لومړني کې به نوی پاسورډ. بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. بیا به دغه ځای ټیک مارک کړئ او په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای ټیک مارک کړئ. بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای ټیک مارک کړئ. بیا به دغه ځای کې 5 نفر انتخاب کړئ. بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای ټیک مارک کړئ. بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دغه د آی ډي جوړه شوله. دغه آی ډي خرابه شوې او دغه د اوس جوړه شوله. تاسې کتلی شئ. دا د خراب آی ډي د جوړولو طریقه. تر بله ویډیو د الله په امان.